دا زمونږ زړه دی. موږ به داسې مثال والو لکه دا 2 لاس ما داسې را بند کړه، دا زمونږ زړه دی. دا چې کله داسې کولاوي وي دا زړه، دا د وینې ډک وي، بلډ پکې وي، صحیح ده. دا एकदम داسې را بند شي، کنټریکټ شي، نو چې په پریشر سره داسې را بند شي، نو په دې کې دننه چې کم بلډ کومه وینه موجود وه که نه، نو هغه په پریشر سره د رګونو په ذریعه باندې ټول وجود ته ولېږي. اوس دا دومره په پریشر کې چې د زړه دا وینه ولېږله په رګونو کې، نو دا چې په دې رګونو کې رواني، په دې رګونو باندې هم یو پریشر اپلای کوي. لکه څنګه چې د اوبو موټر لګېدلی او دا اوبه په دې پیپ کې رواني، نو په دې پیپ باندې هم د دې اوبو یو پریشر وي. دغه شان دا زړه چې کنټریکشن وکړي، نو په پریشر سره وینه په دې رګونو کې روانه شي. دغه پریشر کم چې د دې زړه د دې کنټریکشن د وجې دا وینه پیدا کړي په رګونو باندې، دغه ته ویلی کېږي سیسټولیک بلډ پریشر. ډاکټر بلډ پریشر چیک کړي وایي یاره 120/80 دی. دا 120 څه شی دی او دا 80 څه شی دی. نو همدغه زړه چې په پریشر سره دا وینه وجود ته ولېږله او په رګونو باندې کم پریشر جوړ کو، دغه ته ویلی کېږي سیسټولیک بلډ پریشر. او دا ډیر تیز پریشر د دې زړه د کنټریکشن د وجې دا وینه پیدا کوي، نو دا 120 mmHg. اوس دا زړه را بند شو، دې وینه ولېږله ټول وجود ته، واپس دا زړه ریلیکس شي. ګوره دا زړه خو دا چل کوي که نه، تاسو که زړه باندې لاس کېږدئ دا داسې حرکت کوي، بندېږي او کولاوي، کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي. نو چې زړه بند شوی وینه ولېږله، پریشر یې جوړ کړو، تیز پریشر و 120 mmHg. دا زړه بند شوی دی، خو چې واپس بیرته داسې کولاو شي، نو بیرته د ټول وجود نه وینه راشي او دا زړه دغه شانته ډک شي. نو په دې واپسۍ کې چې دا وینه د زړه ته راځي او کم پریشر جوړوي، هغه ته ویلی کېږي ډایسټولیک بلډ پریشر، او دغه لږ په قلاره دغه 80 وي، صحیح ده. نو چې ډاکټر وایي چې 120/80 بلډ پریشر دی، نو چې تاسو حیرانېږئ نه چې تاسو بلډ پریشر پیژنئ. د 120 ته سیسټولیک بلډ پریشر ویلی کېږي، کوم چې د زړه د کنټریکشن د وجې نه دا بلډ کمپریشر پیدا کوي په رګونو کې، دغه ته سیسټولیک ویلی کېږي چې زړه کنټریکټ شي. او ډایسټولیک بلډ پریشر کم چې دا 80 دی، دا چې واپس کله دا زړه ریلیکس شي او وینه ورته راماته شي او کم پریشر د هغه د وجې پیدا شي، دغه ته ډایسټولیک بلډ پریشر وایي، صحیح ده. اوس دا بلډ پریشر د دې 120/80 نه که بره ځي، نو بیا بي پي روان دی بره های کېږي، بلډ پریشر های کېږي، 140/100 شو، 160/110 شو، داسې چې بره ځي که نه، نو دا بلډ پریشر های کېږي، بیا ورته هایپرټنشن ویلی کېږي. او که چېرته د 120/80 نه د بلډ پریشر راکمیږي ورو ورو، 100/60 ته راځي، 100/70 ته راځي، یا 90/70 ته راځي، نو دا بي پي بیا لو کېږي، بیا ورته هایپوټنشن ویلی کېږي. دا بلډ پریشر د نارمل نه کمیږي. نو مطلب دا شو چې دا 120/80 نارمل بلډ پریشر دی، صحیح ده. زما په خیال د دې نه نور په اسانه او په پښتو ژبه کې تاسو بلډ پریشر نشئ پیژندلی. ما پوره کوشش وکړو داسې ساده پښتو ژبه کې تاسو زه په دې بلډ پریشر باندې پوه کړم چې د هغه نه نور ساده او اسانه طریقه نه وي. نو انتهایي اسانه طریقه کې ما تاسو ته بلډ پریشر وښودلو چې بلډ پریشر څه ته ویلی کېږي.